الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ثمامة بن أثال يا أثالنا يضرب الحصار الاقتصادي على قريش. نن زموږ تاسو خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو بل ملګری کې شروع کیږي، شاغله ویل شي ثمامه ابن اثال رضی الله تعالی عنہ. شپږم کال د هجرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم اراده دا و چې د خپل دعوت دا کړی عامي دنیا لپاره خکی. اتختونه ولیکل د عربو بادشاهانو او د عجمو بادشاهانو لرا او اریوي د دې لپاره دعوت کې چې لا اله الا الله محمد رسول الله وایي. تاسو دین د اسلام کې داخل شي. یو هغه انسان چې خطه ورته لګل او پاغي کې ثمامه ابن اثال الحنفي رضی الله تعالی عنہ. د تعجب خبره بدانې لکه څنګه چې د نور بادشاهان بدمعشان و رسول الله صلی الله علیه وسلم د قتل هزونه ونه ساتل، ما تر ما تکړه وښلو. یو بده کې ثمامه رضی الله تعالی عنہ چې هغه وخت کې د ایمان نور راوړې دغه وجه دا چې د بنی حنیفه او د قبیله په مشرانو کې لوی مشر ده او دغه په بادشاهانو کې لوی بادشاہ ده. د سیرت په کتابونو کې راځي دا د شو بادشاہ چې کله به امر وکړي نو د ټولو به اصله تور راخسته، حتی تر دې پورې لکه څنګه چې دا د شو خطرناک بادشاہ او د بل په بادشاہ باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ویلي الاحمق المطاع ودا پلانې د شو قمقل بادشاہ دی چې کله کومنده د خپل کسان ما تحقل ور کې د په یو کومنده باندې زر کسان تور داخلي میدان لره دی. ثمامه ابن اثال رضی الله تعالی عنہ چې کله ایمان نو راوړې نو دام په هغه بادشاهانو کې د هغه بادشاهانو نو چې کله به امر وکړي د خپل فوج لاندې ټول به تور راخسته میدان لبه را دنګل. جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام ثمامه ابن اثال چې کله خط ولېګو مقصد پکې د اسلام په طرف باندې دعوت او د خط ته به عزت وکړه وېشلو سپکواله وکي مخې ته واړو. وجدا چې د جاهلیت غیرت داونیو دا کوم غوونه چې رب العالمین دله ورکړي دی او په دې کې کوم استعداد الله عز وجل خودله او د دې خبره د پاره چې حق قربان واوري هغه بالکل پری خودو حق و نوریدو او مقابله شروع کړه. شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله په مدارج السالکین اول جلد کې لیکي او شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په القواعد النورانیه کې شپاړس قاعده د عبادت ذکر کوي چې د ژبې ځان لا عبادت، د غوږونو ځان لا عبادت، د سترګو ځان لا عبادت، د لاسونو ځان لا عبادت، د ژبې ځان لا عبادت، د پوز ځان لا عبادت، د زړه ځان لا عبادت. د غوږ عبادت بدای چې سړی په دې باندې حق مسله اوري. غیبت نه بزان ساتي، شغلې نه بزان ساتي، کنزل او رول نه بزان ساتي، د سپکو سپورو نه بزان ساتي. نو دل رب العالمین غوګونه ورکړي او مقصد پکې دا چې قران او سنت ور باندې واوري او به ځل کې ورته ځای ورکړي. د ایسه غوګونه بده باندې کارنه کړ وینه منم دا دل تیار نه یم پیخدا. فزید دې ثمامه ابن اثال رضی الله تعالی عنہ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر اومني ابلیس علیه اللعنت په ثمامه ابن اثال باندې قبضه واله. کله کله بعضی انسانان د ابلیس والی په خپل لاس کې اړې راړي. دا خبره وکړه ذکر کو مداخل الشیطان ابلیس علیه اللعنت چې په انسان باندې ورزي د غیر لپاره درش طریقې دي. یو طریقه به کې د حالت د غصې اهل علم فرمایي لکه د بال غوندې لاس کې اړې راړي. نو ابلیس په ثمامه ابن اثال باندې قبضه واله د سید محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مقابله کې تیار کړي، حتی قصد وکړي چې زه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم وجنم د زمکه د مخنه د دین ټغر ټولوم او زیبدا. بیره خبره زمون کې یاد ساتي. یو سړی د ابلیس علیه اللعنت په هغه باندې قبضه واله ګیره کې کومه طریقه د استعمال کې تر څو پورې د ابلیس د قبضې نه بچي. قران او سنت چې کله انسان مطالعه کې د غیر پر ډیره وجري اول اذان کول لکه عجیب فضل کریم د رب العالمین یو توفیق دا ورکړي چې د ابلیس نه بساتي. دویم د قران په درسونو کې کېناستله. دریم چې کوم کور کې سوره بقره ولستل شي. څلورم آیت کرسی د هغه اهتمام. پنځم د سوره بقره د ورسنی آیتونه. شپږم په ذکر کې ګرځیدله. وم او داس کې ګرځیدله.
اتم التجا رب العالمین لا نهم د ورسنی سورتونه ویلا لسم لا اله الا الله ویلا یو لسم لا حول ولا قوه الا بالله ویلا دولسم امنت بالله ویلا دیر لسم اعوذ بالله السميع العليم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ویلا سوار لسم چې انسان په الله ایمان ولري پنځلسم د رب العالمین معرفت شپږلسم د رب العالمین په کارونو باندې رضا ولسم د رب العالمین کارون لبیک ویل اتلسم امر بالمعروف ننسم نهي عن المنکر شلم د رب العالمین د انعامات او شکریا یوشتم عبادت د الله د پاره کوله دویشتم د دروغ نه ځان ساتله درشتم د ګنا نه ځان ساتله څلورشتم په قران کې تدبر پنځشتم نیکان ملګری انتخابول نو په زید دی ثمامه ابن اوثال رضی الله تعالی عنہ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دعوت اومني ابلیس علیه اللعنت در پر سر باندې قبضه واله او په کدا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مقابله لري وټړلو چې زدا او اجنم او کوم دعوت د قران او سنت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړی دی اغا د جسمه کې لاندې واشه مو ختمه کوم صرف او صرف د فرصت غتو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په غفلت کې واقع شي او زور باندې ورشي د دې وجه قرآن کریم کې رب العالمین فرمایي مؤمنانو مسلمانانو لا متبعون دا معنا ده چې دشمنان تاسو به ورس بجلیانی لګولې دي سړیو په غفلت کې نو واقع کیږي چې ما څوک څه کوي نه بیدار به مهم لیکن د دې ثمامه ابن اوثال پترونو کې اترو او هغه د دې لقانې کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې گزار نه کوي و الا که چیرته گزار د ور باندې وکړي نو موږ له ډېر مشکلات پیدا شي دې په دې باندې قانې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم الله عز وجل دې د گزار نه بچ وې ساتل لري کې لیکن ثمامه ابن اوثال د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مقابلینه غلې کیناستو خداغره ملګرو د مقابلینه غلې نه کینی صحابه کرام اراده لري چې دغه سره دښمنی وکړي دیږي کمینه ول الته کمینه ولا په کدا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر ملګری شهیدان کړه قتل کړه د الله نبی چې کله دغه خبر شو وی ویلي وی ثمامه ابن اوثال رضی الله تعالی عنہ چې څومره کسان ما په دې ملګرو کې وشلې دي وی داغه غوینه نبی کریم علیه الصلاه والسلام د انتقام اخصل لپاره حاضر کړه او اعلان وکړ پر خپل ملګرو کې او دا خبره ورته وکړه چې ثمامه ابن اوثال نیولو او داغه په تاسو باندې وشل موږ له zarar راکې موږ د ملګرو لا په کدا چې وخت تیر شوی نو ثمامه ابن اوثال رضی الله تعالی عنہ اراده و نیت کو چې عمره ادا کوم د مکه په طرف باندې روان شو احرام برابر کې د امامه په دسمه کې روانو د مکه په طرف باندې وځي شي سره پیخي لمخه مخ کېږي چې د په تصور کې بالکل نه و علي بن ابي طالب بدا ویلي ویس رب العالمین په دې باندې پیژنم په تبديل د ارادو وغواړم یو خبره فيك شمال بلا ال تطلو طواف لدا ثمامه ابن اوثال رضی الله تعالی عنہ چې ال تز طواف وکم د ریبتانو اکرام وکم دې په نوم باندې نظر نیاز وکم بیا بزر اعظم رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری هغه پیغمبر علیه الصلاه والسلام د مدینه منورې نه بار تشکیل کړی و مقصد به دا و چې څوک مدینه ته تکلیف را نه وړي شر را نه وړي د شپې یو دشمن دل ترانه شي په موږ باندې گزار حمله ونه کوي الله عز وجل ثمامه ابن اوثال رضی الله تعالی عنہ دې خطرناک قطعه سره مخامخ هغه نه پیژندو چې دا څوک دی په خدا رې وستو مسجد نبوي کې د وسنه پورې وټړو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم امر لدا ملګری منتظر و سبا پیغمبر براشي او د مبارک په فیصله کوي یا د خوشی کولو یا د وجلو یا د یوبله مسله رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د خپل کور نه راغی کوټی نه وروته جمعه ته داخل شو نظر په دستان باندې پری وته هغه او پیژندو چې دا خو تمامه ابن اوثال له ملګرو لویل اتدرون من اخستم دا کوم سړی چې تاسو نیولې ایدا تاسو پیژندو ټول صحابه ورته ویل چې یا رسول الله مو خدا ونه پیژندو دا به څوک دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویلي ودا ثمامه ابن اوثال له تاسو ګورئ د سره قید معاملې وکړي ژوند سره کوي معاملې سره کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته خپل اهل لاړو او ملګرو له ویلي وکم ته عام چې تاسو سره هغه برابر کوي ثمامه ابن اوثال له ولېږي ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مقصد دا چې دا د قوم مشر دی کوم د سره تربیه وکړو د سره کوم عمل وکړو او سبا ایمان او اسلام راوړي قوم به ټول په اسلام کې را داخل شي خياركم في الجاهليه خياركم في الاسلام دا الله نبی فرمایي چې کوم خلک په جاهلیت کې غوړه او اسلام کې راغ داخل شو هغه مقشن حیثیت ولای یو سړی دی هغه قومي مشر دی لیکن هغه تعاونیو ته به عام عادي غونې سړي سره سره معاملې نه کوي دغه بیزتی به نه کوي قوم دغه د وجه نه یا په ضد کې راځي قوم دغه د وجه نه یا په ایمان کې داخلي کی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مرزه وفات کړي ملګرو لړۍ توصیه وشیتونه وکړه یو توصیه وسته د ملګرو لداو چې ګوره کم خلک بار نه راتله لوی لوی وفدونه و
د غټو خلکو به غټ احترام تاسو ساتي به امر کو دیو کې مبارک اجازه تاسو سره مقام را لوي شي دې چې څومره پیدي شو دا هغه اسامه ابن اثال لورلېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره دې ملګرو له وکړه مخکې د دینه چې اسامه ابن اثال سره دا مخامخ شي د سینا چې هغه د شی وی ولا زی او پیژندل زما سره څنګه به خروي وکړه یو ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کور نروته اسامه ابن اثال چې ورغه وما عندك يا ثمامه څه شي د سره دی هغه ویل یا محمد خیر په خیر باندې وفإن تقتل زاد من بدمعشان دي کنه ملکان د خپل ټرن نه راغورځيږي وې کو دي وشلم یو لوی فوجي سړی په قتل کې او کما سره د احسانو کې احسان به وکي په شکرګزار او کې اراده د مال لري څومره پیسې چې په کار دا بدر کړ تاریخ ولالي کې وې د ثمامه ابن اثال په قیادت کې تقریبا 100,000 فوجین و او هغه د امر له منتظر و د ورته ویلی و یا رسول الله کزدي وشلم قتل لیکړم خطرناک فوجین لرم قومین لرم 100,000 کسان دي زما د انتقام اخیستل لپاره مدینه منورې لراځي مکی لرا داخليږي ستاسو ټول ملګری بګورت دل کی او لوی مشران خلک که څومره ذلیل ولې نشي ولې غیر ولې نشي د خپل لوی خبره نه دا کته کیږي نه جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام اوچت اسلامي شي هیڅ پروا د خبره باندې ونه ساتل د دې وجنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې نه جواب کې موږ تاسو دا پیدا معلومه شو چې د ارچا سره ځان بندول مناسب نه دي ولقد امر على اللئيم يسبني تر اخره پورې شاغه شعر دی کې دې چې بل څه بدا یادای ارچا لپاره دا خبره کول مقابله کوله دا مناسب نه ده بلکې عفو مخې ته واړو عبد الملک ابن مروان لچا دا خبره وکړه چې خسړې چاله ویلې شي وکړه سړی هغه انسان دی چې دغه قدرت په یوشا باندې رسیږي خو لیکن دغه باوجود مرته عفو وکړي دیوشي په باره کې کوم محبت لري ښه تعلق لري لیکن به هم دا ورنه زوت کې واقع شي او چې کله د فیصله زیراغي د عدل او انصاف نه کار واجی دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس کسړې دی ک امیر دی اس پروي درونه لرله ځانو سره بند نکي او کله بچ د عبد الملک خالم خلق راتله همغه سیاست د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیاست نزد کړو ملګرو له به څلور خبره کولې اول چې زما سره کې نه ګوره دروغ مو ذکر دروغجن انسان بالکل نه دی دویم چې ما تاسو نه د کومې مسلې سوال کړي دا مکه جواب راکوي ګوره بل خبره و مال نه وړاندې کوي ما بلور شنه کې نه مشغوله کوي او درې ورته ویلې وزما توصیب دومره اندازه کې مکه وي چې مال غلو راشي او څلورم ورته دا خبره وکړه چې زما سره کله مخامخ کېږي زما د ملګرو په باره کې ګډوډي مال مو جوړوي چې زما په سینې کې د غوښ سره کې نه پیدا شي او دښمنی وسره به شروع کړي بعض خلکو کې دا عادت دي خدلته جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام دا پرې خو دوه ورځې درې ورځې ور باندې تیر شوي تو عام ورته راول کېدو سکوا کراول کېدو دوه کې هغه په ورته راول کېدلې به ورته راغی ورته شما عندك یا ثمامه څه صورت حال دی امقه خبره ورته وکړه خو لیکن دومره ویلې فإن تنعم على شاکر کچرته ته احسان کې به شکرګزار سړي به وکي او کو دې وجلم دی لوی قوم سړي دی وجلم او کچرته اراده د مال لري زه به درکم لږ زره د بدمعشي هغه چله کې نسته اول کړه ورته ویلې ته زه دی وجلم یو لک کسان لرم هغه ټول وګورته دل کې دلته اوس ترتیب بدل کې او ورته ویلې کوم اثر د احسانو کې زیو شکرګزار سړي شکر سره ویلې شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله معنا کړی دا وی ظهور اثر نعمت الله تعالی قلبا بدنا جارحا رب العالمین انعامات درکړي دیغه اثر د ستاسو په شبا دیغه اثر ستاسو بدن دیغه اثر ستاسو رزق باندې صادر شي چا دا معنا کړی شکر دې ته ویل شي ترک المعصیه ګناه پر خودله لیکن دا د ارکان نه مرکب دي اصل کې 22 ارکان دي خو لیکن دا و په مهمه یو دا چې محبت به مشکور سره ساتي یو دیم ثنا به مشکور کوي دوا درې می دي نعمت نسبت بکي اغلا څلورم داغه بندگی وکړي پنځم داغه خدمت لبزان رسي شپږم په هغه څه کې باندې نعمت لګي چې هغه ور باندې خوشاليږي او هم د هغه څه نه بزان ساتي چې هغه ور باندې خپکیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته اصلاح حاجو نسادو په کدا چې بل ورځ راغی به ورته ویل چې ما عندك یا ثمامه څه صورت حال دی امقه خبره ورته وکړه وکړه احسان کوي په ډېر یو شکرګزار بنده باندې به وکي او کو دی وجل یو لوی خطرناک سړی دی وجلو ک اراده د مال لري څومره مال چې دغواړه غو درکم دله د مال ډېر مهمو جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام په دې دریم کړه چې کله د سره ملاقات وکي وې د خپل ملګرو له مخه واړه ورته ویل ثوامه خوشی کوي او دا کم زولنی ات کړي کوله سونه کې چې غرابونه دي دا ته اخلاص کوي ثمامه ابن اثال رضی الله تعالی عنہ د مسجد نه اوته په خپل وکبانه سور شو د مدینه اطراف له شکل لاړو پاغیزه کې کجوري دي الته وچی نه دا غسل وکي دی بقي سره نږدې خپل وکي چوکړه ځان پاک کې او بیرته د جمعات خو راغی
د ټول مسلمانانو په وړاندې د اعلان وکړو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله گوی ورکوم په دې خبره چې نشته حقدار د بندګۍ سوا د الله نه گوی ورکوم په دې خبره باندې چې محمد د الله بنده او د الله رسول الله عليه الصلاه والسلام کلی اخلاق که اخلاق سره صادر کړه په دشمن باندې ماجبات اثر کوي که اخلاق وسله ویلش قران کریم کې الله عز وجل د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بارکه فرمایي انک لعلى خلق عظیم تدلوا اخلاق علی رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها دغه خپل صحابه کرام رااله او دا خبر ورته وکړه چې ام المؤمنین رسول الله اخلاق سو وکانه خلقه القرآن رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق قرآن چې ورته کوم ځای امر کړي منلې چې کوم ځای منع کړي ځان ته ساتلې بعض روایتو کې دا راځي چې سړی در باندې ظلم کوي ته معاف کوا یو سړی د سره سره رحمینه پالي ته ور سره پاله شاته معنا کړي ته چې په یوځای کې موجودي داخله در باندې خوشاله ته چې د یوځای نه لاړ شي داخله در باندې خپي ته اخلاق ولای که اخلاق په انسان کې راځي کړه د غیر پر دولس ارکان قران او سنت ذکر کړي دي اول حیا پسان کې پیدا کول دویم تواضع پسان کې پیدا کول دریم صدق پسان کې پیدا کول څلورم رافت پسان کې پیدا کول پنځم صبر پسان کې پیدا کول شپږم د رسول الله د ملګرو احترام پسان کې پیدا کول وم دغه پسې ور روانېدل اتم د الله په مخلوقات باندې رحم نهم به دې کارونه کې ځان نه بندول لسم په خلکو بدګماني نه کول یو لسم د خپل ژبه کنټرول او دولسم د حسد نه ځان ساتل دولس ارکان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل لرل مې له مخودله دغه په نتیجه کې دا چې ثمامه ابن اوطال د یو لک کشیش لوی قوم مشر فوجانو مشر هغه په اسلام کې را داخل شو به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خاله توجه ورواړوله وی ویل اې د الله نبی د زمکه په سر باندې مبغوز مخ مال نه په نسبت سره استاد مخلا ته د زمکه په سر باندې مال ډیر بد معلومه دي خراب فهم نن په دې ټول انسانانو کې په دې ټول مخلوقاتو کې مزیدار مخ کله مخ ثمامه ابن اوثال رضی الله تعالی عنہ د ازلور باندې روخانه کیږي خوشاليږي هغه د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د قشن هندي مرتضی خبره کړي حدیث د مسلم کې راځي او به ورته ویلي چې په ټول دنیا کې بد دین مال نه مگر هغه دین د محمد صلی الله علیه وسلم نن چې ما ایمان راوړو او دا مې ویل چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله په دې ټول دنیا کې محترم دین عزتمن دین هغه مال د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دین دی درې مې ورته ویل چې یا رسول الله د زمکه په سر باندې په دې ټولو کورونو کې خراب کور هغه مال بل یوم نو مگر امستا استاد کورو نن په دې ټولو کورونو کې محترم کور هغه مال امداد به ورته ویل چې اې د الله نبی ما ستاسو قتل اراده کړې و زما یو تر مال مخې له ودرېدو او د ویل چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ګریوان لګوتې مور اچوا موږ په خلکو باندې خراب کی ډیر خطرناک مجاهدین لري ملګری لري به مې قصو کې چې ستانه زما خواړو لیکن ستاسو ملګری ټول مات رحمت دل کما دغه په باره کې کم شی مال شریعت مطهره وای زي وکم چې الله عز وجل زما هغه ټول ګناهونه معاف کی قتلونه مې شکړي هغه معاف کی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تسلینا ډک الفاظ ورته ویلي ولا تقریبا علیک یا ثمامه انت ملامت نه دین د اسلام چې مخکې څومره ګناهونه تا کړی دي هغه ټول تعالی معاف کړو او به ورته ویلي زیرا والا په خیر باندې هغه خیر چې تعالی الله عز وجل ولیکو په اسلام باندې ځکه لوی نعمت په نعمتونو کې هغه د اسلام نعمت ته د ایمان نعمت ته د اسلام او د ایمان د قدر پیژندل د دې وجنه شیخ الاسلام لیکلی دی ایمان او د اسلام په مقویاتو کې شل مقویات دی یو د اسلام د محاسن پیژندل غدا کلونه بدی وکا گناهونه وکا نقصانونه وکا خو شکل دا ویل چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دې په کبدا ستا ټول گناهونه بل معاف کول خو څه سورې فرقان کې الله عز وجل فرمایي ستا ټول گناهونه بل الله تعالی په نه کې واړي سورې زمر دا غایت په تشریح کې د الله نبی ویل دي په دنیا ما په حال دا غوړه د غایت داسي قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم ورته وای چې اسما بندگانو هغه انسانان چې هغه زیته کړي په خپل ځانونو د الله د رحمت نه امید کېږي ما الله رب العزت ټول ګناهونه معاف کوي الله رب العزت بخون کې او مهربان دی غفور دامن چې څومره ګناهونه دي کړي دي هغه به ټول تاسو رب العالمین معاف رحیم دامن دغه نه بروسه تاسو معاملې شروع کړي د رحم وکله چې ثمامه ابن اوثال د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خیر او د نعمتونو ډک زیره واوریدو تندې کلاو شو زړه کې خوشحالي رااله او دغه اثرات هغه په بدن باندې راکاره شو او به ویل شي یا رسول الله ما د اسلام ډیر لوی خلک وژلي دي ډیر مسلمانان مې قتل کړي دي نن به زعمقه انتقام د اسلام د پاره اخلم په کفارو کې لوی کسان وژنم
خپل نفس خپل تورا او زما څومره ملګری یو لکسان ستا په نصرت کې د اسلام په نصرت کې دا ما ولګول او به ویل یا رسول الله زما خو اراده و چې لاړ شم عمرې لا په کدا چې بدیلاره کې ستا کسان ونی ولما سړي خو کړه سړي مشوره ده چې ایزه د عمرې پروګرامونه وکم کنه په دې ځبانه پریدم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې لاړ شم خپل عمرې لا لیکن عمره به دې کوي په دې شو طریقه چې کوم الله رسول ورته ویل دا هغه کومه طریقه ده ټول ورته خوذله ثمامه ابن اوثال رضی الله تعالی عنہ په خپل وک باندې سور شو د مکی سرزمین لور داخل شو په اوچت आवाज باندې ویلې لبیک اللهم لبیک تابعدار ولاړم تعالی یا رب تابعدار ولاړم لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمه لك والملك لك لا شریک لك ټول مسائل چې ورته ویلې اولنې هغه انسان چې د مکی په سرزمین د کفارو تسلط په وخت کې دا طلبه په اوچت आवाज باندې ویلې دا ثمامه ابن اوثال رضی الله تعالی عنہ د مکی مشرکانو چې کله د توحید کلمات واوریدل ټول را منډه کړه توري راويستي د خپل د کاټوینا او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ملګری د دې وجلو اراده وکړه ځوانانو خپل ګونډه ماتې کړې غشي ورتیر کړه چې ترڅو پورې موږ دا وژن چې دا څوک دی خپل مشران هغه دا سونی ورته قید کړ ویني ول مو وژنې دا تاسو دا پیژنې چې دا څوک دی ودا څوک دی ودا ثمامه ابن اوثال دی دا اوچت انسان دی د یمامي د علاقې بادشاہ نن کدا چرته تاسو وژنې یاد ساتئ دوی په موږ باندې خپل اقتصادي پابندي ولګي خوراک ساک موږ باندې بند کی زمنګ بچي نارینه زنانه ملګری دا ټول موږ د لوګي نه مړ شو بیرته په دې وخت کې دا توري دوه پر خپل پوخونه کې وردن نه کړي د ثمامه ابن اوثال خالړاله ورته ویل لکه ته شوابي شوي یا ثمامه پلار نه کو دین دې پرې خو دو هغه ورته شوابي شوی نه يم لیکن ما تابعداري کړې د غوړې دنیا ما تابعداري کړې د غوړه شخصیت ما تابعداري کړې د غوړه رب دین می اسلام دی رب می الله عز وجل دی او قائد او رهبر می محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی د مکی مشرکانو په عادت داو چې په هغه وخت کې بچا ایمان راوړو نبی به ورته دا پلانې سوابي شوی دی سوابي کې معنا د اعلان وا پلار نه کې پر خودره په بل تر باندې روان شو او به ویلي زما دي رب العالمین باندې قسمی زما دي قسمی پر رب دې بیت باندې یو دانه به تاسو لړا نشي د دې غنمنا د وربشنه یا د جوار یا د بلشنه ترڅو پورې چې تاسو د محمد رسول الله تابعداریونه کوي او یا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مال اجازه ونه کوي زه شکل لاړم د اقتصادي پابندي په تاسو باندې لګاو په طریقه هم داوا ثمامه ابن اوثال رضی الله تعالی عنہ په مکه طریقه باندې دا عمره ادا کړ چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته خودلې و ذبح د رب العالمین د پاره وکړه تقرب د رب العالمین د پاره وکي نه د بوتانو د پاره نه د اشکالو د پاره نه د درگاهونو د پاره الله رب العزت لږ به انسان ورنږدې کیږي په منځ باندې ورنږدې کیږي په تهجد ورنږدې کیږي د شپې په اخر حصہ کې دعاګانو باندې ورنږدې کیږي په سجدو باندې ورنږدې کیږي په نوافل باندې ورنږدې کیږي په قران کریم باندې ورنږدې کیږي دقه نفلی صدقات جهاد فی سبیل الله ایمان په ملائکو ایمان په کتابونو ایمان په رسولانو باندې او هغه کارونه کول چې پاغه باندې سړی رب العالمین له ورنږدې شي لکه تهجد د دشمن په مقابل کې سب بندي برابرول خپل علاقه لاړو خپل قوم راجمه کې یو لک کسان ورته ویل چې ما خو ویل چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله گوئی کوم په دې خبره باندې چې نشته حقدار د بندګۍ سوا د الله نه گوئی کوم په دې خبره باندې چې محمد د الله نبی دی تاسو زما خبره ګوره بدی کې اومنه ټول قوم ورته ویل چې بالکل موږ دا منو به ویل چې موږ دا غلې دانی د مکه په مشرکانو باندې بندري ترسو پوری هغه ایمان راوړي یا ترسو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له امر وکي لګ لګ اقتصادي پابندي پیراتلا تر دې پورې چې د مکه په سرزمین باندې لوګراله خلکو باندې فقرونه رااله نرخونه زیات شو اوچت شو ټول د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قال رااله وی ویل یا رسول الله ستانه موږ یو خبر اورېدلې د صلی رحمه مبارکي تا موږ له امر کړی د صلی رحمه مبارکي نن ته موږ باندې صلی رحمه قطع کړي زمونږ پلاران دی اوجل پتورو زمونږ بچی د مړ کړه د لوګي د وجنا ثمامه ابن اوثال سره مجاهدون نه مجاهد دی ایمان راوړي یمامه کې زمونږ لوی سرحد دی سرک دی قافلې پی راځي هغه ټول موږ باندې بند کړی دي کته اغل سلیکل وکي موږ سر نرمي وکي دا بستر خونه په باندې شفقت رسول الله صلی الله علیه وسلم دا لحاظ وساتو ثمامه ابن اوثال ویلي چې دې خلکو د الله سرحدي د خوراک او ساک تور خوشي کې دا ورته روان شي ځکه د الله نبی کې کیسه اخلاق و ثمامه ابن اوثال رضی الله تعالی عنہ په دې مقام کې هغه لار خوشي کړه د پیغمبر د امر موافق او دغه ټول شی نه روان شو وفاداری کوله د الله دین لا حفاظت ساتو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د لوس تر دې پورې چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دنیا نه لاړو د رب العالمین په طرف باندې وفات په دې وخت کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د مسلمانانو خلیفہ
قسم خلق هغه د اسلام د دین نه د ارتداد په طرف باندې روان شو. د خپل قوم راجمه کړ بني حنیفیان او ټول مخله ودرو اول د امام په طرف باندې دعوت کړ چې راشه لا اله الا الله وای او به ویلي چې یا بني حنیفیا ای زمان قومه ځانو ساتي د دې ترتم حکم نه ترتم امر نه چې هیڅ نور پکې نشته چې هغه ارتداد دی. زماره پر رب العالمین باندې قسمی زما په دې قوم کې چې کوم خلکو ارتداد غوړه کې دا د الله په نسبت ډېر انتهایی او شت بدبخت او کوم انسانان چې د ارتداد په ډګر کې دي لیکن د تزلزل په حال کې وسراږي په هغه باندې د رب العالمین د خوانه ویلي امتحان او به ویل چې اسما قومات دو انبیاء په یو وخت کې رب العالمین نه جمع کوي. محمد الله رسول دی داغه ورسره بل نبی نشته او کوم انسان چې داغه ورسره د نبوت دعوه کوي هغه دروغجن دی او جانب مقابل چې دی هغه مسلمه الکذاب هغه دروغجن دی هغه خبره و معنی به هغه آیتونه ولوسل حامیم د دې آیتونو او د دې حروف په مقصد باندې رب العالمین پوهه دی. تنزيل الكتاب نزول دې کتاب چې من الله د الله د خوانه شوی دی. العزیز یا الله چې زور اور دی العلیم پوهه دی غافر ذنب بخون کې د ګناهونو دی وقابل التوب قولون کې توبې دی توب شدید العقاب سخت عذاب ولا دی خاوند طاقت لا اله الا هو نشتري حقدار د بندګۍ شوا دا غنا الیه المصير غل ورګرځي د زمون ټول دی. به ویلي دا خود رب العالمین خبره ده د مسلمه الکذاب داغه بس خبري داغه خبري ویلي هغه د الفاظ الشیات دبدعو نقي ما تنقينا لا الشراب تمنعينا ولا الماء تقدرينا ودانو څه خبري اصلي هغه دی. په دې وخت کې داخله کې د قومنا یو لکسانې دغه نه زید په دین د اسلام باندې باقی پاتې شو چې کوم خلک مرتدین او دغه مقابله املا وتړل تر دې پوري چې رب العالمین دین او بیرغ د اسلام په هغه علاقه کې به ټول خلکو باندې اوچت کې وې زړو. الله عز وجل دې عمل مبارکي ثمامه ابن اسار رضی الله تعالی عنہ رکبت لور کی او موږ تاسو د الله د صحابه کرامو تابع درې نصیب کی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.